په سلامونو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د زنا کولو شپېته تاوانونه ثواب په نیت شیر کړئ. انسان ته مصیبتو مخه کوي، په زړه کې د عبادت جذبه له منځه وړي، په زړه باندې مهر لګېږي، د انسان د ذلت او خوارۍ سبب کېږي، د انسان شهرت او صفت ورسره ختمیږي، د انسان زړه توروي، انسان د برکتونو له کمښت سره مخ کوي، انسان باندې قحطي او مفلسي راځي، د انسان نیک عمل له منځه ځي، د انسان زړه سختوي، الله جل جلاله او د انسان ترمنځ فاصله کموي، د انسان د قیامت په ورځ د الله جل جلاله د رحمت څخه محروم وي، د الله په وړاندې انسان سپکوي، د قبر د عذاب لامل ګرځي، انسان د پاک رزق څخه محرومیږي، که انسان یې حلال زیات کړي کافر بلل کېږي، د قرآن شریف له علومو څخه ګټه نشي اخیستلی، انسان ګناهونو ته تشویقوي، انسان د استدراج ګناهونو کې ډوبېږي، د دنیا په عذابونو اخته کېږي، د انسان ورتوالی د خبیثو او خذابو حیواناتو سره دی، د انسان په ژوند کې تنګي